د کابل ولایت د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې لخوا 3 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 368 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 171 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 84 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 81 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 ځایونو په 2 اونیو کې 1307 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د پکتیا ولایت محاکمو په 1 میاشت کې 316 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 150 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې په 1 میاشت کې 490 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې 4م زون لخوا یوې مجرمې ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په غزني ولایت کې و متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کاپیسا ولایت محاکمو په 1 میاشت کې 212 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 125 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 116 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 12 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 148 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 112 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 58 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 73 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کاپیسا ولایت کې و مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. په فاریاب ولایت کې و مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه.